مول تصرف ثابت ته مړي تصرف کوي وګوره البصائر دي نداء الحق دي وګوره دارنګ عقائد المسلمين دي وګوره وید اولیاء د لپاره مدد روحاني دي او ينصرون اولیاءهم يدمرون اعداءهم او يتصرفون في ملكوت السماوات والارض هذا وګوره باغي کې څنګه نه ندار ثابتول دارنګ بیا دي وګوره علم غیب دي ثابتو نداء الحق والولي علم غیب ثابت ته نداء الحق وای ولله کم نه نو علم غیب ثابت ته او نبی له علم غیب ثابت ته او حاضر ناظر دي بیا د توحید او شرک حقیقت په لګو ګوري چې څوک علم غیب ثابت دی وای فقهای اسلام وای دا د دار اسلام خارج دی چې څوک پیغمبر او اولیاء حاضر ناظر ثابت دی نو خپل کتاب توحید او شرک حقیقت په لګو ګوري او دا د دار اسلام خارج دی دا عقاید وای راغلي دي نو کوم ځای نه راغلي دي نو دا د شیو نه راغلي دي دا د مفوضو نه راغلي دي دارنګ دانی دا الحق دانی دا الحق دا چې لکم ته چوغوي کنه نو ناشنا خبري سامخ تبراشي دی وای ګوره وای رؤوف الرحیم الله تعالی ذاتی دی نو رؤوف الرحیم دغه د الله صفت عطای پیغمبر پاک لور کړی دی نو غفور حلیم دا وای الله ذاتی صفت دی نو عطای کوم دی نو دا وای حضرت ابراهیم علیه السلام لور کړی دی دارنګ وای غنی دا الله تعالی ذاتی صفت دی نو دای بندگان لور کړی دی عطای دارنګ وای خالق دا الله ذاتی صفت دی ابو جهل هم خالق صرف الله دی دوی عطا ان چې کندرو مخلوق تام وای چې اخلق من الطين وګوره عطا ان چې کندرو عیسی علیه السلام خالق دی نو بیا هو شیخ تبارک الله احسن خالقين وابو جهل خداوي لا يقولن الله خالق صرف الله دی دایلی کړی دی نو بیا به ذاتی او عطای تراشي نو دا کیده کم ځای نه راغلی دا نو دا به د دجال ته کوي چې دا د مفوضه باطنیه شیعهګانو نه راغلی دا د مفوضه او باطنیه شیعهګانو نه راغلی دا دارنګ استمداد من الموتى باغی کې بار بار ثابت دی دارنګ د سلویختی جمعه او کلیزا دا در حقیقت د ډاکټر مطهر شاه کتاب نه دی دا حقیقت د مولوی حمد الله جان سے کتاب دے چې په دې نه هم صفه باندې دا مشوره لیکلې ده لیکن حقیقت حال دار چې دا غلي کړو نو می پیدا شو نو می پیدا شو لري دې کې وایي اله اسقاط او دارنګي وما ثالثا ششمایي او برسي دا ټول جایز دي او نظر د اولیاء او کوم نه نو مباح او جایز دي حضور علیه السلام دافع الوباء والقحط والالم دا صفاتونه دا کې عطاء موجود دي کرا او اولیاء تصرفاتهم کوي مړي تصرفاتهم کوي دا ډېر شی دي د ګوري دا کتاب